د لوی خدای په نامه سلامونه او ستړي مشئ. د مسیر خپرونې لیدو ته ښه راغلاست. نن را سره په خپرونه کې د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او همدارنګه د اسلامي امارت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد میلمه دی. مجاهد صاحب ستړی مشئ، سټوډیو ته په خیر راغلی. مننه، تاسو هم ستړي کورمدان مننه چې د مرکې لپاره راغلی. پیښې واقعیات رامنځته شوي دي ډېر دي، خو غواړم چې دغه وروستۍ پیښې باندې چې امریکا او د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا وکړه چې په کابل کې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الظواهري وژلی. آیا واقعا ظواهري په کابل کې وژل شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اول خو تاسو ته او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. راځو موضوع ته. دا خبره چې د امریکا د جمهور رئیس لخوا شوې تر اوسه پورې د ادعا په حد کې ده، یعنې دوی ادعا کړې ده او اسلامي امارت په دې مورد خپل موقف درلود. وضاحت سره ویلی سو چې د اسلامي امارت په ټوله کې په دې قضیه باندې خبر نه و، نه د ظواهري په شتون او نه شتون دلته خبر و، او نه په دې چې دا ثابته شي چې دی و دلته چې صدمه دې لیدلې وي که نه و. خو ټوله موضوع تر تحقیق او تر څېړنې لاندې ده. اسلامي امارت باید څېړنه وکړي. تر اوسه نتیجې ته نه رسېدلې تاسو چې آیا دلته وو که نه وو؟ نه، بلکې دې لپاره هیئت تعین شوی د هغه به په دې کار کوي، نتیجه به مشرتابه سره شریکوي، بیا به انشاءالله هغه برخې چې مناسبې وي موږ خپرې هم کو. خو تر اوسه پورې دا حالت ټول ابهام کې ده او داسې د افغانستان په خاوره باندې برید شوی، دا موږ غندلی، یو ځل بیا هم غندو. د افغانستان په حریم باندې تجاوز شوی دی، دوحې د تړون ښکاره سرغړونه ده. په تړون کې دا شی راغلی و که چیرې دوی استخبارات د څه کشف کړي په افغانستان کې چې څوک وي چې هغه د دوی لپاره تعدیل جوړیږي او یا هغه د هغه موادو خلاف وي، دوی باید نظام ته جریان شریک کړي ورسره، نظام به په دې برخه کې اقدام کوي. خپل امریکایان به اقدام نه کوي. دا د دوی په تړون کې بند ده دا موضوع. نو داسې اوس دوی اقدام کړی ده، د افغانستان په خاوره باندې برید کړی، دا تجاوز ده. دا تجاوز موږ غندلی، بیا هم غندو او د آینده دپاره دوی ته خبرداری ورکړل چې چیرې تکرار شي عواقب مسؤلیت د امریکا په غاړه وي. ځینې امریکایي مقامات ویلي چې دوی د خپل دغه ادعا د ثبوت لپاره ویډیویي شواهد لري. که چېرته دا شواهد وړاندې کړي؟ زه خو دا نه وایم، زه وایم کېدای شي یعنې که دا فرض کړو چې داسې یو څوک و دلته، خو اسلامي امارت په دې آګاه نه و، کېدای شي معلوماتي خلا منځته راغلی وي. ولې یو شی چې یقیني دغه دا چې د افغانستان له خاورې نه دوی ته چا ضرر نه ده رسولی، خصوصا وروسته له دې چې د دوحې تړون امضا شوی د افغانستان خاوره د هېچا په ضد هم نه ده استعمال شوی، پخوا هم نه وه استعمال شوی، اوس هم نه ده استعمال شوی. نو دوی د ضرر نقطه خوا د افغانستان له خاورې نه چا دوی په ضد استفاده کړې وه. دوم، که داسې څه پیدا هم شي، طبیعي د افغانستان نه وی، د استخبارات هم نوي دي، ټول هغه امکانات هم هغه رقم نه دي لکه چې امریکا یې لري. د دوی معلومات به دقیقتر وړاندې وي، ولې دا معلومات باید موږ سره شریک شوي وای، موږ اقدام کړی په دې برخه کې، نه داسې امریکا په خپله مداخله. یعنې که چېرته تر اوسه خو تاسو اشاره وکړه چې د ادعا په حد کې دی، که چېرته دا ثابته شي، دا یوه لویه کمزوري نه ثابتوي چې ایمن الظواهري غوندې یو څوک راځي په شیرپور کې اوسیږي، اما په ټول امارت کې استخباراتي او کشفي ادارې په دې نه خبرېږي؟ او طبعا دا خو د یو کاري غفلت ده، کاري کمزوري ده چې په استخبارات نه دي پرې آګاه، نور اداره نه ده پرې آګاه، باید آګاه وای. خو ما مخکې اشاره وکړه چې موږ ټول شیان نوبانده دي، موږ په هغه حد کې معلوماتي جال نه لرو چې یو جوړ نظام یې لري. موږ ته هر څه ویجاړ را پاتې، اوس د جوړېدو سمېدو په حال کې یو، خصوصا هغه دښمن ته ډېر متوجه یو چې هغه آنن چاودنې کوي یا په کوم ځای کې برید کوي، هغو ته زموږ ټول ارګانونه متوجه دي. او بل دغه سیمه داسې سیمه وه لکه تاسو ته زه ووایم چې تر میل لاندې سیمه وه، لکه هغه تاسې که توپ لیدلی چې ډز کوي لر جای ښه ویني، هغه جایونه نه ښه کوي، خو که څوک تر میل نه لاندې چې هغه بیا نه ویني. دا داسې یو ساحه وه. طبعا دلته به کېدای شي د باورونو له وجې، د اعتماد له وجې چا په چا باندې چې درلود، هغه وجې نه دلته یعنې کشفي ادارې نه وي متوجه شوي. د برید نه وروسته داسې کوم جسد چې نه دی موندل شوی؟ تر اوسه نه دی موندل شوي، ځکه دا برید ډېر هغه و، توغندۍ چې لګېدلې هر څه یې له منځه وړي دي مکمل. داسې شی لاسته یعنې دا تحقیقاتو ته او طب عدلي ته ډېر ضرورت لري چې دا ثابته کړي. د ابتدایي حالت داسې ښیي چې دلته هېڅ شی نه لیدل کېږي یا نه پېژندل کېږي، خو تحقیقاتو په نتیجه کې بیا معلومه شي وروسته. بله خبره دا ده چې د امریکا د اف بي آی یا پولیسو مشر ویلي دي چې دوی ویره لري یا داسې فکر کوي چې د افغانستان نه بیا په امریکا باندې برید پلان کېږي. ستاسو ځواب څه دی؟ نو هغه حد کې موږ اسلامي امارت مسؤلیت لري او امارت آګاهي لري، بالکل داسې څه به ونه شي، ځکه دا ژمنه ده د موږ له خوا نه. اوس هم موږ ویل مخکې چې د افغانستان خاوره چا په ضد نه ده استعمال شوې،
او له دې ایسته به هم دا کار وشي موږ اجازه نه ورکړو څوک زموږ خاورې چا په ضد استعمال او که دوی داسې یو شک ولري یا معلومات ولري باید تاسو سره شریک باید کړي شریک کړو تاسو اقدام کوئ په دغه بالکل مقابل مناسب کې اقدام به اسلامي امارت کې او مسؤلیت موږ لرو د دې دوی باید معلومات شریک کړي فکر کوئ چې دغه برید یو څه هغه اړیکې چې د نړۍ سره امریکا سره باید جوړې شوي وای دوحې تړون باندې څه منفي اغېزه کړې یو خو دا داسې یو پیښه چې نه وای سوې دا ښه وه او بل دا داسې اغېزې څه ده زه فکر کوم باور مې دا ده چې امریکا هم په دې چې پوه دي چې اسلامي امارت په داسې قضیه باندې پوه آګاه نه و یا اجازه د دې شي نه ورکړل سوې نه امارت رهبري په دې باندې پوه دا چې دوی ته معلومات کېږي ځکه د دوی په خبرو کې هم ښکاره سوه او کېدای شي استخبارات ډېر دقیق دي د ټول حالت چې دقیق څاري دا چې ورته معلوم شي د افغانستان اسلامي امارت رهبري په دې شي نه ده خبره که افرادو په شکل یو کار سوی وي هغه به تر تعقیب لاندې نیول کېږي ادارې موجودې دي عدلي ارګانونه لرو هغه به یې تعقیبوي خو د تصمیم ګیرۍ په حد کې دا شي ته څوک اجازه نه ورکوي دا تعهد ده دا وعده ده د اسلامي امارت لخوا نه موږ په هغه باندې ډېر ټینګ ولاړ یو هغه د دوحې تړون نور تړونونه سوي دي هغه زموږ د تعهداتو سره تړلي دي نو زه فکر کوم دوی به زموږ په تعهداتو باندې بې باوره نه وي ځکه موږ بله یو مسله چې په دې باندې ډېر ټینګار کېږي امریکایي مقامات هم دا خبره کوي چې د دوحې تړون نقض شو د دوحې تړون ته باید وفاداره پاتې شي اما د دوحې تړون کې څه فکر کوي د افغانستان خلک وایي د دوحې تړون کې دي نور څه چې مثلا دواړه خواوې د دې غوښتنه کوي د دې عملي کېدو غوښتنه کوي داسې کوم موارد دي نور پکې نو دا چې راغلی ده چې د امریکا او د خود متحدینو په وړاندې به د افغانستان خاوره نه استعمالېږي دا جایز ده که څوک دلته د ځای ونیسي یا دلته داسې څوک پیدا سي او دوی ته ضرر ورسي دا نقض ده واقعا خو اسلامي امارت دغه شي ته اجازه نه ورکوي او بل دا هم راغلی دوحې په تړون کې چې چیرې دوی کوم مورد ثابت کړي اسلامي امارت طبعا نه وایي د افغانستان حالت او حکومت نظام د نړۍ سره فرق لري د ضعف په حالت کې د وسایل او وسایط هم کم دي نو که چیرې موږ په یو شي باندې اګاهي نه درلوده دوی د پرمختللو استخباراتو په مټ وتوانېدل یو شي باندې پوه سول موږ باید په جریان کې واچي داسې دوی په جریان کې نه اچولي او بمبار یې وکړه دا نقض ده دا صریح تجاوز ده چې باید دا تکرار نه شي بله داسې کومه ژمنه د امارت لخوا نه دوی سره شوې وه چې دوحې تړون کې به کوم مسایل دوی نه کوي کوم مسایل به ټول بدلون راغلي دي ډېر جزئیات راغلي دي او په ضمایمو کې تصریحات راغلي دي دا د هغو خلاف د امریکایانو په دې باندې پیښ ذات دلته نقض کړی په دې وروستیو کې ځینې نور مسایل دي چې د افغانستان په تړاو باندې کېږي د پخواني ولسمشر حامد کرزي 2 مرکې کړي یو مرکه یې شپیګل سره کړې وه استاذه بله مرکه یې د امریکا NPR راډیو سره کړې ده په اوسني مرکه کې چې NPR راډیو سره کړې ده دوی ویل چې افغانستان په یو بحراني حالت کې دی خلک د تېښتې په حالت کې دي د امریکا او غرب نه غوښتي چې دلته د افغانانو د منلي حکومت جوړېدو دپاره هڅه وکړي ستاسو ځواب څه دی آیا واقعا افغانستان بحراني حالت کې دی آیا د هماغسې حکومت جوړېدو اړتیا ده چې امریکا او غرب باید مرسته وکړي دغه مورد باندې زه باید دا وایم چې کرزي صاحب چې کوم تحلیل کوي یا د خپلو معلوماتو برداشت نتیجه ده دی به دغسې برداشت کړی خو افغانستان له 13 کال نه په بحراني حالت کې نه ده یو کال شاته موږ لاړ شو ډېر په بحراني حالت کې دلته بې ثباتي سیاسي بې ثباتي بې امني جنګ اشغال چور تالان سل بدبختي او وخت ته به دا غږ پورته شوی چې افغانستان له بد وضعیت سره مخ اوس اقلا په افغانستان کې اشغال نشته اقلا په افغانستان کې امنیت تامین ده جګړه کور په کور کلی په کلی ولسوالۍ په ولسوالۍ نشته خلک فقط یوه ستونزه لري چې اقتصاد ده او هغه هم عامل یې بیرته بهرنیان دي هغوی چا نه چې کرزي صاحب مرسته غواړي هغوی د دې عامل شوي دي چې دلته اقتصادي ستونزې لا هم دوام وکړي موږ سرمایه کنګل کړې ده د بانکي سیستمونو کې ستونزې ولاړې کړي دي چې افغانستان تجاران او سرمایه‌داران نشي کولی چې په آزاد مټ په آزاد لاس کار وکړي خو د دې د حل لپاره اسلامي امارت هڅې کوي نور افغانستان له 13 حالت په بحراني حالت کې نه ده د تېښتې حادثه هم په اوایلو کې زیاته وه او د تاسف وړ وه موږ بار بار اعلان کړی چې څوک له افغانستانه باید ونوځي د تماس کمیسیون هم د دې لپاره جوړ کړی چې بېرته څوک تللی دی بېرته راشي خپل کور ته دلته په خپل هېواد کې ژوند وکړي او نور له دې ایسته ښه پلانونه موږ په پلان کې لرو په پام کې لرو چې دا بحراني حالت نه ووځو او دا هم باید ویره نه کړو چې هر هېواد چې جګړې نه راوتلی هغه بحراني حالت تجربه کوي بیا ثبات او دا فکر کوي مجاهد صاحب چې د هېواد نه کې یو څوک په خپله خوښه ځي یا راځي دا به د دوی مسلم حق وي او دا به د تېښتې معنا ورکوي یو سړی که خپله خوښه یي ځي یو بل ځای کې ژوند غوره کوي دا هو ځینې خلک ستونزې لري یا ځان دپاره ستونزه ویني چې لاړ شي به دوی کوم ستونزه نشته ولې زموږ کدرونه او ځوانان دا باید په لوی حد کې ونوځي لکه په اوایلو کې داسې وسول تشویق سول خلک طیارې ورته ودرېدې چې تاسې اروپا او امریکا ته ولو طبعا خلک تشویقېدل دغسې حالت باید پای ته ورسېږي د دې منشا هم بېرته هغه بهرنیان و هغه اشغالګر اوسې اوس دوی کومک ځینې غواړي
په هر صورت باید بهرنیان خپله مداخله متوقفه کړي، د افغانستان خلک خپل ژوند ته پرېږدي، دا ځای مهم ده. ښه خبر ده. بله مسله چې بیا هم کرزي صاحب ورته اشاره کړې وه او یوه جنجالي مسله هم ده په تېر یوه کال کې چې اسلامي امارت افغانستان باندې حاکم شوی دی، هغه د جنکو د مکتبونو خبره ده، د شپږم صنف نه پورته. ښاغلي کرزي ویلي چې دا مکتبونه د پاکستان په فرمایش یا د پاکستان په غوښتنه باندې بندي دي او تړل شوي دي او تر اوسه پورې د خلاصېدو اجازه نه ورکول کېږي. زه فکر کوم کرزي صاحب باید دا ځای اوس پیدا کړی وی یا یې درکړی وی چې اسلامي امارت د هیچ چا تر اثر لاندې نه ده په هیڅ پرېکړه کې، او داسې اوس افغانستان مستقل ده، موږ په تاریخ کې کم لیدلي دي داسې نظامونه چې داسې مستقل دي، اوس د هیچ چا هېڅ خبره نه مني. موږ د پاکستان په قول او په خبره کې کولې د مکتبونو او د نور ستونزې پخوا لا حل وي. دا مسله دینی مسله ده، دینی اړخ لري، د افغانستان کې دننه د علماو یو توافق ته ضرورت لري، او دا چې متاسفانه چې کرزی صاحب یا ځینې خلک چې اعتراض لري نسي درکولی، د خپلو خلکو له متن او له علمي ټولنې او له علماو سره درست اشنایي نه لري. موږ تفکرات سره کم دي، دلته سره کم اندیشې دي یا سره کم برداشتونه دي. نو موږ هڅه کوو اسلامي امارت هڅه کوي په دې کې اتفاقي نظر منځته راشي. خدای مکړه د علماو ترمنځ تصادم چې ټولنې د تصادم سبب ګرځي، د نظام د بې ثباتۍ او د کمزورتیا سبب ګرځي، دا منځته رانسي. امارت دې ته منتظر ده، په دې باندې کار کوي. دا خبره کاملا دینی اړخ لري او کاملا د اسلامي ملحوظاتو له وجې ده، نه دی چا د مداخلې له وجې. دغه یو شی چې د افغانستان خلک هم په دې باندې کېدای شي منتظر وي چې تاسو نه واوري یو څه چې همدغه د جنکو مکتبونو په اړه باندې د علماو نظر دی. نو دا څنګه نظر دی چې اول خو یو کال کې نه تکمیلېږي، دوی سره توافق ته نه رسېږي، بل داسې کوم یعنې شرعي اړخ لري چې نجلۍ د شپږم صنف نه پورته تر 12مه پورې مکتب ته دې نه ځي مګر پوهنتون ته دې لاړې شي. حال دا چې په پوهنتون کې پیغلې یې ډېرې او شپږم صنف جنکۍ چې دي یعنې بلوغ سن ته هم نه یې رسېدلي، لا وړي، دا څه مشکل لري داسې؟ او دا ستونزه خو زه اوس د علماو له یوازې خبرې نه شم کوی ځکه د علماو ملحوظات دي، خو موږ هم هڅه کوو دا حل سي، نظام هڅه کوي، یعنې معارف وزارت خپله ټول هڅه کړې ده، رهبري ته هم مشورې او نظریات ته روان دي چې دا موضوع باید حل پیدا کړي، او دا له موږ حل غواړي زر حل سي. دا د موږ دپاره دې دپاره نه چې دنیا څه وایي یا خلک څه وایي، د موږ د خپل بچي خو د افغانستان د خلکو بچي د تعلیم نه پاتې کېږي، بلې د موږ د نسل د آینده لپاره که کوم ځای کې ملحوظات هغه باید زر پوره کړو، که اقتصادي ستونزې اقتصاد ورته پیدا کړو هغه جای باید زر جبران سي او د ستونزه حل شي. هڅه کوو، خو بیا هم زه وایم چې موضوع داخلي ده کاملا او د علماو ترمنځ د اتفاق نظر ضرورت ده، او دې ته امارت ځکه ډېر اهمیت ورکوي چې د علماو نظر د یو نظام تر شا که متحد نه وي او وپاشلی سي، خدای ناخواسته منبر د نظام په ضد باندې خوله خلاصه کړي، بیا بې ثباتي راځي او دا نظامونه څه مخکې ناکام سوي دي، وجه دا اوس د منبر سره فاصله وه. بلې سهار ما بل یو خبر واورېد، زه نه پوهېږم تر کومه حده پورې رښتیا ده چې د بوهنې وزیر ویلي چې د جنکو د مکتبونو د نه خلاصون لامل کلتوري مشکل دی. نو فکر کوئ چې کلتوري مشکل دی؟ آیا وزیر صاحب واقعا دا خبره کړې؟ نو زه په دې خبره نه یم آګاه، خو کلتوري مشکل ځینې مسائل لاس په لاس کېږي چې دا یو له بل سره مرسته کوي او د دې عامل ګرځي. په ځینو اطرافي سیمو کې، په ځینو ولسوالیو قریو کې ځینې برداشتونه شته چې مخالفتونه کوي. بله راځو یو بلې مسلې ته چې تقریبا دغه ادعاګانې د همدې دپاره دا پوښتنې کوم چې ملت ته وضاحت ورکړل شي. اوس ایرانیانو یو ویډیو نشر کړی و چې د کمال خان اوبو بند موږ ته راورسېدی، بیا ځینې کسانو یا افغانانو بهر او دننه لیکنې کړي دي چې دا خیانت دی، دا کار ولې شوی دی، حال دا چې موږ وچکالۍ سره مخ یو او د کمال خان اوبه ایران ته خوشي کېږي. آیا دا اوبه ایران ته خوشي شوي؟ یو ځل بل هم داسې یوه ادعا وسوه، موږ تحقیقات وکړو په دې مورد. د کمال خان بند اول خو د اوبو یو حد موجود سي، هغه ونه پوره سوي نه وي، څوک یې خلاصولی نه سي، یعنې کاسه اندازه کاسه اندازه لري. بیا که چیرې هغه حد ته ورسېږي زیاتې سي، بیا د خلاصېدو اجازه وي، او خلاصېدل ضرور ځکه چې کاسه ډکېږي، اول کاسه د برداشت هم نه لري. دا وروستیو کې تاسې ولله چې بارانونه وسول، هلته سیلونه راغله، دا هغه ډیمونه سي یا د بندونه سي چې خلا یې موجوده تر ډېره پورې دا ډک سوي دي. بل دا چې د کمال خان بند لاندې په خپله په روز کې موږ پراخه مځکه لرو، د ولایت خلک غوښتنه لري، اوس د فصلونو وخت مخکې هم داسې خلکو غوښتنه وکړه چې موږ دپاره دا اوبه راپرېږدي. نو بند که خلاص شي، اوبه په خلکو باندې تېرېږي، د خپل افغانان چې باغونه لري، کښتونه لري، دا طریقه چې اوبه کېږي او که څه چکاوی کته ځي خواته ایران ته وځي، دغې به کوم مضایقه نه وي. مکمل اوبه خوشي شوي که نه په هماغه اندازه باندې چې خپل حد لري، هغه نه زیات نه، کوم یو حد چې باید دغه معیار نه کړي پوره خوشي نه سي، هغه بلکل نه خوشي کېږي، اجازه هم نشته. له هغې نه چې پورته سي بیا عادي حالت ته چې باید خوشي سي، اوبه وبهیږي،
هغه حالت کې به امکان لري اوبه خصوصي وي. او په دې بله مسله همدا ده چې په ایران کې یو شمېر افغانانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي. په دې اړه باندې وایي چې د ایران سفیر باید احضار شوی وی یا اعتراض ورته سپارل شوی وی چې په دې شکل باندې ظلم چې ویډیوګان نشي غوږ ترې نه پرې کېږي، ژوندي د تیږو لاندې کېږي. دغه مسایلو باندې دغه ویډیوګانې خو ټول په سوشل میډیا کې راغلي او تحقیق ته ضرورت لري. موږ تاسو باید دا ووایو چې ډېرو کلونو په جریان کې ډېرې پیښې شوي دي، متعددې پیښې، او د دې به ویډیو موجوده وي، عکس به موجود وي. خو د اوس پیښې د استدلال لپاره پخواني ویډیو استعمالېدل یا عکس استعمال دا یو تحقیق غواړي. که چېرې دا پیښې نوې وي موږ بیخي جدي یو، بالکل جدي یو، او امارت مسؤلیت لري چې دوی هم احضار کړي، هم له دې نه جدي خبرې ورسره وکړي چې افغانان صدمه ونه ویني، افغانان سره وحشت ونه سي. خو تحقیق ته ضرورت لري. موږ افغانان باید د سوشل میډیا د تبلیغاتو قرباني نه سو. تیر کې د ایران سره د مناسبت په اړه باندې کوم تنش رامنځته شو په مطبوعاتي فضا کې، تر ډېره پورې هغه ویډیوګانې استعمال شو، هغه د ډېرو کلونو وړاندنۍ ویډیوګانې وي، هم د دې خوا نه استعمالېدې هم د هغې خوا نه استعمالېدې. د دې دپاره چې دلته د همسایګانو د افغانستان تر منځ یو تنش منځته راشي، بې ثباتي او بې اعتمادي منځته راشي. دا د افغانستان دپاره هم ګټه نه ده، د ایران دپاره یعنې تاسو غواړئ ووایاست چې ځینې حرکتونه سیستماتیک دي، هڅې دي استخباراتي، روابط خرابه کړي. بلې بلې د دې مخنیوی باید وشي. بالکل. بله مسله دا ده چې تقریبا 40 د اسات باندې اسلامي امارت یعنی یو کلن کېږي. په دې یو کال کې دا یو کلن مزل څه ډول ارزوئ؟ مهمه خبره دا ده چې په دې یو کال کې تاسو ونه توانېدلی چې کوم هیواد مو په رسمیت وپېژني، که نه نړۍ غوښتنې داسې وي چې تاسو نه شوئ منلی ځکه دا پروسه وځنډېدله، که څنګه؟ بلې زما فکر باندې دا یو کال کې ټولې هغه هڅې چې ممکنې وي موږ کړي دي. که تاسې هغه د بهرنیو چارو وزارت راپور وګورئ به انشاءالله خپور هم سي چې څومره سفرونه د موږ بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کړي دي د رسمیتو دپاره، او څومره غونډو کې ګډون کړی، څومره هڅې هلې ځلې کړي دي. په تېرو د افغانستان په بهرنیو چارو په وزارتونو کې ډېر کم مثال لري چې دومره ډېر سفرونه دوی چا کړي، دومره ډېر د تفاهم زمینه دې مساعده کړې. خو له مقابل جهت هم د نړۍ او نږدې هېوادونو د سیمې هېوادونو دا موږ سره ستونزه نه لري، خو ټول د امریکې سترګو ته ګوري. دا یو مسله خبره ده. امریکا او غرب تر اوسه پورې نه دي غوښتي چې موږ په رسمیت وپېژندل شو. ځینې هېوادونه د خپل مابین نزاکتونه سره لري، ممکن خپلې ګټې وي، نو ځکه هغوی هم ځینې اقدامات نسي کولی. خو یو شی باید موږ ومنو چې تعامل مکمل رسمي دی. یعنی موږ چې کله د باندې ځو دعوت کیږو یا د باندې نه آیاتان راځي یا دلته، دا ټول تعامل هم رسمي ده مکمل. صرف د اعتراض او د اعلان په حد کې خو موږ ستونزې لرو نه دي سوي، ولې تعامل له تاسو د هېوادونو هم رسمي ده او زموږ هم رسمي ده. په آینده کې امید لرو چې دا ستونزه حل شي او تفاهم رامنځته شي. مجید صاحب، د غرب او امریکا غوښتنه آیا هماغه د بشري حقونو رعایت، د ښځو حقونه او همدارنګه عامه شموله حکومت دی، که نه دنه اخواته یا دینه برې غوښتنې لري؟ یعنې داسې غوښتنې لري چې هغه پټې دي، موږ پرې نه پوهېږو. دا مسایل زه پوهېږم چې دا بهانې غوندې استعمالېږي. اصلي موضوع کېدای شي د نظام د نوعیت سره دوی چې موږ اسلامي امارت لرو او په اسلامي بڼه باندې جوړ ده، د دې سره هم ستونزه لري، او کېدای شي نور وجې هم وي، امنیتي مسایل یا ځینې برخې. خو اوس ظاهرا دغه شیان بهانه کوي، او په دې موږ باوري یو چې دغه شیان که موږ تر حده پورې حل هم کړو دوی ته، بیا هم دوی کېدای شي دغسې موقف ولري. خو ښه دا چې موږ ستراتیژیک بحث ته داخل شو له امریکانو سره او له غرب سره. د دې غوښتونکي موږ هم یو، دوی هم باید هڅه وکړي کوم ځای کې چې رښتیا دوی ملاحظه لري او د افغانستان په توان کې وي د موږ ملي ګټې او اسلامي ایجابات اجازه راکوي، موږ تعامل ته حاضر یو، باید دوی موږ سره تعامل وکړي. د دغه کشمکش په نتیجه کې نه افغانستان ګټه کولی شي، نه غرب کولی شي، نه امریکا کولی شي. ښه دا ده چې لکه څرنګه چې د یو ښه مذاکراتو په نتیجه کې جنګ پای ته ورساو، دغه سیاسي کشمکش هم پای ته ورسوي، اعتمادي فضا. یعنې مذاکرات اسلامي امارت آماده دی چې بیا هم هغه نماینده سره په دې اړه باندې تعامل وکړي، خبرې تعامل او تفاهم ته موږ آماده یو. موږ بار بار ویلي دي دوی سره په مجلسونو کې، دغه د تماس په غونډو کې، دغسې د دوی د استازي سره په مجالسو کې موږ ویلي. خو د دوی له خوا نه کله کله ژمنې وسي، استراتیژیک مسایل چې کوم دي دا تر اوسه مطرح شوي نه دي. یو بله خبره چې د اسلامي امارت په دې تیر یو کال کې لویه لاسته راوړنه، تاسو اشاره وکړه چې امنیت ته اشاره کوي، اما ځینې وروستۍ داسې پیښې وشوې که غټې وي که وړې وي چې اسلامي همکارۍ سازمان، ملګري ملتونه یا یونما غوښتنه وکړه چې باید امنیت ټینګ شي. دغه د امنیت اخلال څوک رامنځته کوي؟ آیا واقعا داعش دی که نه د داعش په نوم باندې ځینې ډلې دا ترسره کوي؟ څه دي دا؟ زموږ برداشت دا د اول خو د داعش پدیده ډېره سخته ځپل شوې ده. دا په خپله چې دوی په یو نظامي ځای حمله نسي کوی، یو ارګان نسي نښه کولی، ځي
په یو چوک کې چاودنه کوي، په یو ګلدان کې چاودنه کوي، په یو کراچۍ کې چاودنه کوي، دا د دوی د ضعف حالت. خو دا غواړي چې یو بې امني وښیي، یو انفجار غږ په خلکو باندې واوري او تلفات عام رامنځته کړي، یعنې یو وحشت رامنځته کړي. زه اوس دا دې ته د نظامي پیښو په سترګه نه کوم، دا د جنایاتو په سترګه، لکه یو څوک چې غلا کوي، یو څوک چې قتل کوي، یو څوک چې وحشت کوي، باید مخه یې ونیول چې دوی هم دغسې حالت کې واقع دي. او بل موږ کومه جبهه ځان سره په مقابل کې نه لرو، خو داسې حس کېږي چې دغه خلک چې د داعش په نامه فعالیت کوي، ځینې شریر عناصر یې له شا شته. هغه شریر عناصر کېدای شي ځینې بهرني تمویل هم ولري، که هغه نه وي په داخل کې ځینې اشخاص یا ځینې هغه کړۍ چې ناکامه سوې، شکست یې هغوی په مالي برخه کې د هماهنګي په برخه کې، یعنې تاسو شک لرئ چې د داعش په نوم باندې ځینې نورې کړۍ، ځینې عناصر موجود، هدف یې څه دی؟ غواړي چې دلته مذهبي جګړې ته لاره واره کړي، بېثباتي رامنځته کړي. څنګه؟ یو دا د دغه ثبات او امنیت په افغانانو باندې نه لوري، غواړي چې دا بې ثباته وښیي، د حالت د امنیت بیرته ته سوال لاندې راولي، دا یو هدف ده. بل دا ده چې دلته یو عدم باور رامنځ کړي، د نړۍ چې کوم اعتماد په افغانانو داسې دلته سرمایه ګزاري وسي، اقتصادي رفاه ته زمینه مساعد، د دې مخه ونیسي. یو ډول حتی موږ ګورو کله کله ځینې مثلا د برق پایې نړېږي او ځینې دغه اوس موږ د ځینو پروژو پیل ته زمینه مساعدو کوشش کوي چې هلته اخلال رامنځته سي، یا د همسایه هېوادونو طرف ته راکېټونه واردېږي. دا ټول دغسې یو هڅې دي چې د افغانستان د سیمې ترمنځ مشکل ایجادول غواړي او د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کول. په دې کې شریر عناصر ټول شریک دي او د داعش وسیله ده، استفاده ځینې کېږي. مجاهد صاحب، ښه به نه وي چې دغه اسناد او شواهد کره شي، د مطبوعاتو د لارې نه د افغانستان خلکو او نړۍ ته بیا ښکاره شي چې څوک د دې بریدونو تر شا په څه ډول باندې کوي، هدف یې څه دی؟ آیا واقعا داعش دی که داعش یوازې یوه لوګو ده، برانډ د ترې استفاده کېږي او ملت سره شریک شي؟ دا باید شریک په خپل وخت چې موږ د انتظار چې خدای نخواسته داسې ونسي چې دغه شی چې موږ تر شک او تر اشتباه لاندې ده او تحقیق ته ضرورت لري، دا بیخي داسې عملا بشپړ شي، هغه د دوی هدف چې دغه لاسته راسي. دوی غواړي داسې یو شی چې بې اعتمادي منځته راسي، موږ غواړو تحقیق وکړو، دقیق وکړو، بیا په دې باندې خبرې. بله، یو کال خو په دغه شکل باندې ته راغلو، بهرني هغه کې تاسو ویل چې هڅې ډېرې شوي دي، امنیت لویه لاسته راوړنه ده او اقتصادي برخه کې هم ځینې پروژې پیل شوي دي او کېدای شي مخته لاړې شي. دې نه وروسته به هم د حکومتدارۍ شیوه څه بدلون راشي، څه پلانونه شته دی چې د افغانستان خلکو ته یو امید پیدا شي چې نور به څه کېږي دې نه وروسته، د یو کال نه وروسته؟ امید یو شی موږ تاسو د پوهېږو چې نظام په خپل ځان کې چې هر ځای کې خلا وي، نو ورځ په ورځ یې ډک کوي یا خلا. دا نظام به انشاءالله راتلونکي کې هم کومې ستونزې چې لري یا مشکلات لري یا ملاحظات لري یا اعتراض پې کېږي، هغوی د حل لپاره به هڅې کوي. دا اوس هم مشران انشاءالله دې ته متوجه چې هم په اقتصادي برخه کې خپلې خلاوې ډکې کړو او هغه ستونزې چې لرو باید ډکې کړو، هم په امنیتي برخه کې هم په سیاسي برخه کې. دې ته متوجه یو. امید ستاسې په راتلونکي کال کې د لا ډېرو تجربو په اخیستلو او د لا ډېرو ظرفیتونو په ایجاد او د همکارۍ او د هماهنګۍ د افغانستان د خلکو ترمنځ د یو ښه همت په نتیجه کې ښه بدلونونه ووینو، هم په سیاسي برخه کې، هم په اقتصادي برخه کې او هم په امنیتي برخه کې انشاءالله. وروستۍ پوښتنې په توګه باندې ځینې په کابل کې چې کوم برید وشو، بیا داسې اوازې اچول شوي دي چې د اسلامي امارت ځینې مشران نشته دي، کابل نه تللي دي. دا مسایل رښتیا دي؟ نه، دا د پروپاګند حد کوم مشران چې دي ټول په خپل ځای دي. داسې ډېر په صراحت سره وایي د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب ته دا کې د هغه نسته چې هغه په هلمند کې د فکر پرون خبر هغه یو وظیفه یې درلوده چې باید لاړ شي ځینو ولایتونو له نږدې وویني، خلکو سره وګوري. کندهار کې و، بیا هلمند ته تللی ده، هغه خپل سفر باندې بوخت ده. داسې شی نسته، نه انشاءالله. د امارت په منځ کې هېڅ ډول بې اعتمادي نسته او کاملا اطمینان ورکوو خلکو ته چې ستونزه به نه وي په دې برخه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او همدارنګه ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد، ستاسو نه ډېره مننه کومه چې سټډیو ته راغلی او زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړل. کور ودان سلامت اوسئ. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو وکړه. تر بیا د الله په امان.